نن به د یو داسې خطرناکه هیواد په اړه معلومات درکړم چې ډیر عجیبه قانون او فرهنګ لري او سربیره په دې د یوې کورنۍ لخوا اداره کیږي. په ټوله کې که ووایو هلته یو ظالم حکومت شتون لري چې په خلکو د خپل خوښې قانون پلي کیږي. هلته نه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، نه د بهر هیوادونو سره اړیکه نیولای شي او نه د موبایل له لارې د بهر هیوادونو د وګړو سره خبرې کولای شي او حتی نشي کولای چې د خپل هیواد څخه بهر سفر وکړي. او د عسکري خدمت په نر او په ښځه په جبري توګه ترسره کیږي، یعنی هر څوک به په خپله ټاکلې موده عسکري کوي او داسې نور عجیبه قوانین او فرهنګونه هم لري. د دې هیواد نوم دی شمالي کوریا. تاسو به د شمالي کوریا نوم په کراتو اوریدلی وي، خو د هغه هیواد په اقتصادي، فرهنګي، تاریخي او ټولنیز وضعیت په اړه به ډیر معلومات نه لرئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا ټول په زړه پورې او عجیبه معلومات درکړم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د هر څه د مخه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ زموږ نور په زړه پورې معلومات هم په اسانۍ ترلاسه کړئ او خوند ترې واخلئ. په دویمه نړیواله جګړه کې دوه کورې یعنی شمالي کوریا او جنوبي کوریا د امریکا او شوروي تر تصرف لاندې وي، چې جنوبي کوریا د امریکا او شمالي کوریا د شوروي تر تصرف لاندې وه. په هغه وخت کې ډیره هڅه وشوه چې دواړه کورې سره یو ځای کړي، خو ونه توانېدل چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا سره یو ځای کړي. او په 1950 میلادي کال کې هلته سخته جګړه وشوه او 3 کاله یې دوام وکړ، خو بیا هم د دواړو کورو یعنی شمالي او جنوبي کورې ترمنځ هیڅ سوله رامنځته نشوه او تر ننه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه او شخړې دوام لري. د شمالي کوریا مساحت زیات دی خو نفوس یې کم دی، مګر د جنوبي کوریا مساحت کم دی خو نفوس یې د شمالي کوریا په پرتله 2 برابره دی. خو جالبه بیا دا ده چې شمالي کوریا د جنوبي یا شمالي کوریا په نامه څه نه پیژني او ټوله یوه کوره ګڼي. لکه د افغانستان خلک چې د ډیورند کرښه نه مني، همداسې د شمالي کوریا اوسیدونکي جنوبي کوریا هم خپله خاوره ګڼي. همدا یې لامل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه له منځه نه ده تللې. هلته هم لکه د افغانستان کورنۍ فامیلونه چې د ډیورند د کرښې له وجې سره جدا شول، کوریایان هم سره جدا شول، په داسې حال کې چې دوی هم 15,000 کلن تاریخ درلود. اوس به راشو شمالي کوریا ته چې په شمالي کوریا کې څه تیریږي او له قوانینو او رواجونو او د حکومت په اړه به یې وغږیږو. لومړی دا چې په شمالي کوریا کې لکه د کرسمس، ولنټاین او نور مشهوره جشنونه او خوشحالۍ نه لمانځل کیږي. دوی یوازې خپل رسمي جشنونه لري او لمانځي یې. دوی د کرسمس یا د نوي کال د جشن پر ځای د خپل رهبر د زیږیدلو کلیزه لمانځي او د ولنټاین پر ځای د جنرال د کلیزې ورځ لمانځي. دوی خپل رهبرانو ته د خدای په سترګه ګوري او هیڅ بل چاته عبادت نه کیږي. یعنی د شمالي کوریا خلک اړ کړل شوي چې خپل رهبرانو ته عبادت وکړي او ویې ستایي. د هغه وخت راهیسې چې شمالي کوریا منځته راغلی تر ننه پورې یوازې یوه کورنۍ په ټول هیواد پادشاهي کوي یا مشري پر غاړه لري، یعنی هلته یو ډیکټاتوري حکومت شتون لري. د دوی لومړی رهبر کیم ایل سونګ نومېده، بیا وروسته دویم رهبر کیم جون ایل نومېده چې تر 2011 زیږدیز کال پورې د شمالي کوریا رهبر و او وروسته د ده زوی کیم جون اون د شمالي کوریا رهبر شو چې فعلا هم د شمالي کوریا رهبر دی. یعنی کله چې دوی مړه شي د دوی اولادونه به رهبران وي او بله هیڅ کورنۍ نشي کولای چې د شمالي کوریا مشري پر غاړه واخلي او نه څوک دا جرأت کولای شي او نه څوک د مشرۍ کوښښ کوي. بله جالبه بیا دا چې د نړۍ تر ټولو لوی لوبغالی یا میدان په شمالي کوریا کې شتون لري چې آن په 1989 زیږدیز کال کې جوړ شو او 150,000 کسان یا ګډون کوونکي کې ځایږي، چې په دې لوی میدان کې هر کال جمناستیک او د نڅا نمایشات ترسره کیږي. د اوسني رهبر کیم جون اون پلار کیم جون ایل 155 سانتی متر قد لرله او ده به داسې پایزار پښو کولو چې قد به 165 سانتی متر ته رسوله. په شمالي کوریا کې د قمري یا میلادي جنتري څخه ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دوی خپل رسمي جنتري لري چې د خپل لومړني رهبر کیم ایل سونګ د زیږیدنې پر اساس رامنځته شوې. بله حیرانونکې خبره دا ده چې
چې د شمالي کوریا اوسیدونکي په اوسني پرمختللي عصر کې هم انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. یوازې د هغه هیواد مشران، ساینسدانان یا کارپوهان کولی شي چې د دولتي انټرنیټي شبکې څخه ګټه واخلي. یعنی د شمالي کوریا عادي اوسیدونکي هیڅ د نورې نړۍ یا نورو هیوادونو په اړه معلومات نه لري چې په نړۍ کې څه تیریږي. یعنی دوی هیڅ اعتراض نشي کولای چې د نورو اسانتیاو غوښتنه وکړي او یا هم د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې غوښتنه وکړي، ځکه دوی نه انټرنیټ پیژني او نه داسې نور شیان پیژني چې د نورو هیوادونو خلک ګټه ترې اخلي. نو ځکه دوی فکر کوي چې همدا ژوند دی او دا هر څه همداسې سم دي او سم روان دي. خو بیا هم سره له دې چې هلته انټرنیټ نشته، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې د هغه هیواد 100% خلک باسواده یا لوستي دي. د مالیزیا او سنګاپور پرته د نورو هیوادونو وګړي نشي کولای چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. که د بل هیواد وګړی وغواړي چې شمالي کوریا ته سفر وکړي نو هغه باید د سنګاپور یا مالیزیا د ویزو له طریقه هلته سفر وکړي. خو بیا هم هلته د شمالي کوریا موافقه شرط ده. که بیا هم څوک شمالي کوریا ته سفر وکړي نو د دولت یو کارکوونکی به تل له دوی سره مل وي او په خپل موټر کې هر ځای ته بیایي. یعنی دوی نه غواړي چې بهرنی وګړی په شمالي کوریا کې ځان ته یا یوازې سفر وکړي او نه اجازه لري چې د هر ځای عکاسي وکړي او یا هم عکسونه واخلي. د یادونې وړ ده چې د شمالي کوریا مشران خورا قیمتي او لوکس جامې اغوندي. بله د تعجب خبره دا ده چې شمالي کوریا د نړۍ 4م هیواد دی چې د نړۍ لوی پوځ لري. یعنی شمالي کوریا د نړۍ 4م لوی پوځ لري او هلته په نر او په ښځه د عسکري خدمت په جبري توګه ترسره کیږي. د 2015 زیږدیز کال را په دې خوا په ښځو هم په زور باندې د عسکري خدمت ترسره کیږي. هلته نران باید وروسته له 12 کلنۍ عسکرۍ ته چمتو شي او ښځې باید له 23 کلنۍ وروسته عسکرۍ ته چمتووالی ونیسي او د عسکرۍ موده هم ډیره اوږده وي چې د 5 نه تر 10 کالو پورې دوام لري. په شمالي کوریا کې د میترو سیستم په ځمکه کې ډیر ژور دی، ان تر 9 متره د ځمکې لاندې جوړ شوی چې ویل کېږي د دې میترو د جوړولو موخه په اضطراري حالاتو کې لکه د اتومي بمونو څخه د ژغورلو لپاره ده ترڅو خلک د اتومي بمونو څخه په امان کې پاتې شي. شمالي کوریا غواړي په فضا کې هم پرمختګ وکړي او ادعا کوي چې دوی سپوږمکۍ آسمان ته هم لیږلې. په شمالي کوریا کې یوازې 4 دولتي ټلویزیوني شبکې شتون لري. خو جالبه دا ده چې سره له دومره محدودیتونو شمالي کوریا یو ډیر ښه طبیعت لري. ښکلي ځنګلونه، شنه غرونه، ښکلي سړکونه. که په ټوله کې ووایو شمالي کوریا یو ډیر ښکلی منظره‌یي ځای دی او د آرام سمندر غاړې یا ساحلونه بیا جلا خوند کوي. شمالي کوریا خپله برېښنا خپله تولیدوي او بله دا چې هلته هر څوک نشي کولای موټر وچلوي او نه اجازه لري. تر ټولو جالبه بیا دا چې د شمالي کوریا هیڅ وګړی نشي کولای بل هیواد ته سفر وکړي او یا هم وتښتي. که څوک بل هیواد ته د تللو قصد ولري او د حکومت له لوري ونیول شي سخته سزا ورکول کیږي. دا چې ما په لومړیو کې د جنوبي کوریا یادونه وکړه، اوس باید ووایم چې د شمالي کوریا په پرتله جنوبي کوریا خورا پرمختګ کړی او ازادي شتون لري او اوسیدونکي خورا خوشحاله ژوند لري. انټرنیټ ته هم لاسرسی لري او نورو هیوادونو ته هم سفر کولی شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو هیله کوم یو لایک ورکړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.